أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوت کولو لپاره لپاره کوم شرطونه دي؟ می څنګه دعوت وکي؟ بس حدیث کې راځي بلغوا عني ولو دغه دعوت دي چې وځي چې تاسو دا کوم مسله یاد کړه چې بیا سره پر راغلي عبادت سره ویل شي د عبادت د خوند اسباب سری او دا په څه باندې خرابېږي بل مرګ له تشریک به زقه دعوت دی. خاون پر خزه څه حق لري؟ بس کوم شریع حقوق دی د کتاب ځان لوخله دفاع از حقوق زن در قرآن و حدیث. مولانا شیخ احمد سے بهترین عالم دی قرآن و سنت پښتو کې مداش باندې شوی نو پاغي کې د زنانه حق په نارینه د نارینه حق په زنانه ټول ذکر کړي وي. ګوره سورۃ نساء مستقیم سورۃ الله ذکر کړي لري. همدا کتاب ذکر تواخ شو مسله به ان شاء الله برابر شي. عادیان او سمودیان په قوم عذاب عادیان او سمودیان باندې کوم قسم عذاب راغلو نو سبا درس کې راځي کنه بل سبا چې دی باندې څه عذاب راغلو دی باندې الله هوا مسلط کړ او سمودیان باندې دوه قسم خبره وبره جبريل په आवाज وکړ الله اسمه کې او خوځیدا د ان شاء الله روان دي په خپل راځي بار بار قران د تشریح کړی دی. د فتنو کثرت د وجه د شهادت سوال کول څنګه دا صحیح ده؟ حدیث کې راځي چې مرد انسان نه غواړي لیکن کته پوهیږي چې زما په دې ژوند کې نور نقصان کیږي مال ازواره ایمان ساتل کېږي نو بیا که چیرته وغواړي هغه بجودي او به خاص کر د شهادت سوال رسول الله په خپلم دار مان کړي عمر شبدم کړي وغیرہ دا به سړي کولی شي. د زړه تنګېدو علاج چې د ذکر رب العالمین کورو یو د توجه سره کوا عقیده بر توحید لري د رسول الله تابعداري او اخلاص او قران کریم لولا قلبي بنو باندې عالم دغه خبره ذکر کړي د شکل د انسان غرض کې چې سوره مریم سوره یوسف دا دوه سورته ولولي نور مول چې کوم دی ولوسه امید ده الله بر دغه دا تنګ ختمه کیو راحت بدله پیدا شي. په ایمان کې د شک پیدا کېدو په وخت کې څه پکاره شړې څوکي دا بل خبره ده چې ان شاء الله سره په ایمان کې ویلې شي کنه. بعض علماء دا ویلې شي ځکه خاتمه علم الله لري او بعض خلکو له دا ویل نشي لیکن صحیح قول شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره ذکر کړی دا چې ویلې په کار دي که اخر خاتمه بارے کې سړی ان شاء الله وي هغه جدا خبره کته به شک چرته پیدا شي نو ته وسو کارونه وکړي یو د الله نو دعاګانو غواړي چې الله زما دا شک ختم کړي یقین مال بده کې نصیب کا. دویم د اهل الیقین سره کېنه د قران او سنت په درسونه کې. دریم د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوي څورم د الله بارے کې د عقیده لري چې کوم ځای کې مدق الله ما ګوري او بل لا چې ګوره کوم عمل وکم د الله مال سزا مرا کوي زمونږ الله ډېر ناشنا ذات دی. وس په دې ځوانه کې چرته موږ غلط حرکتونه وکړو نم راګيري خو چې کله سپینګیرو شو به د الله راګيري انت به ګوره موږ محتاج مو ضرورت مم لرو د الله نه په هر لحظه. سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه د کعب الاحبار نه دا پښتنه وکړه وې دا تقوا څه معنا وې تقوا دا معنا چې یو سړی دغه ډېر وګت کمیس ته په دشي اغزن زمکه کې روان دي څم خل ډېر احتیاط سره به قدم اوچت کې تیز رواني به احتیاط سره نو د الله د الله رسول سره ډېر احتیاط کوي ډېر احتیاط. یو کس د خپل دوست نه پیسې پټی کړي وي شرمېږي څه کول پکاره دي. یو مسله دا چې بده خدای الله نه بخنه غواړي. دویم چې کله مالک تعالی معلومه غلب مال تسمیه چې په اړه طریقه ولې نه خو کته پوهیږي چې دین جنجال وغیرہ جوړیږي بس په طریقې ال تکیدا الله له معلومي هغه خپل مال سره جمع کی هغه بو چې می پیدا کړی بل ته الله نه خلاص شوی. دویم کتل چې د سړی معلومي نه ابو داود کې روایت دی رسول الله فرمایي چې به د علاقه په غریبانو باندې خرج کا د شنیت بکای چې ما پر بدن باندې خیره ده او ثواب الله غل ورو بکا. زاهد سمانه د دنیا نه برغبت انسان دا ان شاء الله به کله ذکر کو چې د خپل ځان سره زهد څنګه لري د دنیا سره د مال سره تصویر سره منصب سره تزهید په دنیا. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د شي معنا کړی دا وتر کوما لا ينفعك في الاخره اقش پر خدل چې په دنیا کې تعالی به نه پنه درکې دی ویل چې زهد یو کس ځانم په خود کې درې او په بانک کې کار کوي بس په دې پوښینو دا غلظ ما کړ ډېر خوشاله شو کړ ډېر خپنو بس همدغه حال دی نو اولي راوړي زړه ولي وي قلب لانه يتقلب اولي راوړي نو کله سړی خوشاله کله خپي کله به دا خبرو کو چې اسمنه ګناهونه ولې الله کوي دغه څوارلس وجه علماء ذکر کړی دي. څوارلس وجه یو وجه دا چې مونږه دا زړه همدغه دي چې اولي راوړي. ابو دردا سے فرمایي لکه بڼه کې پرتای کله په یو طرف باندې بادړي کله په بل. امام الحديث چې بهترین عالم دی په علم الحديث کې ناصر الدين الباني رحمه الله د اوس وخت کې نشد عالم چرته تیر شوی نه دی. هغه دا خبره اوروي ذکر کړل صحیحه کې وې د ځل مثال شي لکه سپګمې د ګناهونو مثال شي لکه دا اورېزه شکل اورېزه ته مخله شي خړې شو شورې تلل شي غرانا ورکی ان شاء الله کله به خبره وکړو.
د قران او سنت پرانا د جمعې د ورځې خطبه ته کې نسو طریقه دا بهترینه خطرې ده چې دا په ولاړه باندې وشي سنت طریقه دارا جمعه او دغه احکام بازار کې کتاب خرچي کې پښتو دغه د سنت او دغه طریقې او دغه آداب او واقع کې کوم شیونه دي څه کول پکار دي هغه ټول تفصیلی ذکر کړی دي یو سړی دوه کړي وي وکړي ډېر اسمه کې چې پلاټ څخه ورته میراث کې پاتې شي وي او دغه خاون صرف مالک وي او دغه سړی د دویمه کې څخه نور اولادونه وي نو اوس آیا دغه خځه اولادونه خځه د بچی دي دا خو دې سړی مسله دا چې یو سړی د احمد هغه دوه زنانه کړي مریم او زاهده اې دې مریم د خپل پلار نړۍ میراث راغلی لري کله چې دا مړ شو نو د خاوند دی پکې اتمه څلورمه سره په دې شرط باندې چې د دې مریم اولاد وي د دې نه یا د بلنا خاوند او کچیرته نه به پکې نیمه ده کچیرته نه نیمه ده خاوند دی او کچیرته به څلورمه سړی کچیرته مړ شو اولاد دی نو به د خاوند پکې د خځې دغه په مال کې اتمه سره او کني نو به پکې څلورمه حصہ نور مال دغه وارثانو دی کچیرته نور وي د دې بلې خځې به څه مسله بهشته نه چې کله پلار له دې میراث کې پاتې شو نو به ک دوی د پلار د وفات نه ورسره به د کمال په میراث کې اخلي هغه جدا صورتحال لري رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي یو غوښتنه ده هغه چې تاسو د خپل درس او په اخر کې د مجلس د اختتام مسون دعا وي سبحانك اللهم وبحمدك دا موږ وایم سره کې او تسلیم اور باندې کوو خو اثر به ذکر کې دا چې دا سړی پټو کی هغه باندې موږ الله غوا ده موږ وایو ان شاء الله د حدیث کتاب کې راځي عمر رضی الله عنه شړي حضرت عمر د انسان مثلا د حدیث کتاب کې راځي عمر رضی الله عنه یو سړی وي عمر رضی الله عنه داسې انسان دی فاسق دی کنه فاسق دا مر په دین کې کمی کوي چې د عمر صلی الله علیه وسلم دی ولې کې موږ مخکې خبره کړو بدعت دا منه زیته د عمر صلی الله بارک ویل شي رضی الله تعالی عنه بس رضی الله تعالی عنه دا نشي کلمه رشي دغه حق ان شاء الله داش دغه څه خبره ودا خو به رب ته سوال معلوم شو ورځ قیامت د فاسقانو سزا صدا د آیت کې الله ورته کې د آیت کې ناس نه وي عذاب الهون سپک عذاب الله ورګي د ور به داخل کی کنه یو رسول الله چې پیش بکړي شي کم سړی چې فسق کوي الله به د انسان جهنم ور لبوزي ک کلداري دغه ما دا خبره وکړه چې د شیدل وغیرہ جنسي بدل شي ومنعت پرې کې نشته یو خبردوري مثال افغاني د بل خو کلدار کوي په زر والے کوي په یو لک والے هغه څه خبره نشي ځکه جنس بدل لې خدا باز خلک هیلو جوړي اما کلدار یو رقم ته لیکن چې لږ زره وشکي به باقي کې جګواله ټټواله وي ایس ورته دی بل لاله راوړي دا غنیت خرید د نیت پر خبره ده لیکن چې نیت سب کې دانی او جنس ورته بدل کی ان شاء الله بده کې ایسو منعت تعالی نشه کته دا نوې کلدار په یو نرخ باندې والی او دا زړی په بل نیت باندې والی بده کې څه منعت تعالی نشه خو نیت صفه کول پکار دی بری مسله خو پوښو اوس ان شاء الله بده کې څه خبره نه خو خوراکونه چې حلال وي د الله نعمت ده څه خو نشته خو بیا ماشاء الله در کارم غواړي دا چې خوراک کوي خډیر خپرمانه او د رب العالمین د کتاب او د رسول الله بیزتی او د الله عزت بیزتی نه کیږي او ته کرا دي تندې به گونجي کیږي نه ته چې څومره خوراک کوي به ځان د الله په دین کې مصرف کوي الله تعالی ویل به کوي ابن قیم کتاب لیکل دی الفوائد یو جلد دغه د ټول کتاب حاصل دا چې د الله د انعامات او شکریا دا چې په هغه ځای کې ځان ور مصرف کې چې په کوم ځای کې الله ته وخت چې څومره خوراکونه ته کوا لیکن عمر رضی الله عنه بداوی ان من السرف ان من الاسراف ان تاكل كل ما تشتهي ودا مصرف د هر وخت خوراک کوي سلف صالحین به دین یریدل چې موږ عمل الله به د دنیا کې راخلاص نه او ته چورته لبیک وی کې دې شته د الله سره قوي قراردادونه به کړی نو ځکه ته صحابو نه ډیر وړاندې ته خوراکونه کوا او د الله هر خدمت الله به کوایا خدمت باندې خو پويږي نور ته به ګور ان شاء الله ته خوراک کوي کنه کې داشته خو کریم به تویش کوم خاصانه دین ځله جوړ کړی دماغ کې نقشه ور کړی دا چې بس د قدین الله موږ له بدی جنت راکړه دا ډیره ګرانه خبره ده رسول الله فرمایي د توري سوري ما ته دغه لاندې بوزان ورغورځي دا ډیره ګرانه مسائل دي د سر د وختانو خلل جایز دی وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج وخت څومره نبی کریم علیه الصلاه والسلام بارک لري چې درې قسمه وختو وګو پوري څټ پوري او د وګونو رمو پوري صرف د حج کې خریلی و ابن کثیر لیکلی اته یا نه وکتره هغه د وختانو کې د سر او ګره کې سپین شي و چې نکری زب تل ورکړ معلومه دم نه همیشه خریل دا که عمل نه دی در خوارج علامه ده خو که سړی د شي چې زی ساتل نشم نو به دل همیشه خریل دا به سنت طریقه را وجداره علی سے فرمای رسول الله فرمایي چې ار وکتله نه ودار جنابت مسله تاسو تاکید کوي دی وجنه سره خپل سر دښمنی کوم د صحابي سنت دا به نه د رسول الله سنت دی چې ساتل نشي به صاحب خریه ورقه بن نوفل د مسلمانانو کنه بالکل رسول الله فرمایي چې کله وفات شو اېدا بارکه به ډېر تلقین هغه ذکر کړو او د نجاشي پاچا بارکه جسمونو جامو ولا مې غوستو د علي رضی الله عنه حنیفه چا په غار کې رو دا سوې به خبره ده ودا چې د وس د پند دیوال تصغیری جوړې شکل غار وګور نږدې کې او ټک ټک راځي او د دروغ مروغ دي اجه ځان دي مهدي
او داغه حالات بازار کې کتاب خرڅي کې د بار مکتبه کې ځان لواله یو سل په ور باندې ولګوا مهدي او دجال مهدي او داغه راوتل ان شاء الله به تعالی دا معلومات شي مهدي څوک دی کله او د کم ځای دا کتاب نوم دی مهدي څوک کله د کم ځای به تفصیلی معلومات تعالی وجدا څوک دی څنګه نه دی الله اکبر الله کبیر بس وای بكم شریعه اسکار چې راغلي غویره شي په مازه کې ورکو کې سبحان ربنا ورب الملائکه والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وغيره د زنانو د سر وختانه تورول څنګه لري سوای بناري نو که زنانه د رسول الله دا حدیث دا معلومیږي تورواله ناروا دي د خلک د جنت بیم بالکل ونه ګوري لیکن کم وخت چې هغه د وخت نه مخکې سپین شول کنار نه یو که زنانه کچا په دې کې ترمیمو کې به بس ممانعت نه سپین پرې خپل دا جایز دي او سرواله او جړواله د کې زیات ثواب دي تروال نزان ساته اما که چیرته د وخت د مخکې زنانه وخت سپین شي هغه به توري به ان شاء الله جدا خبرې کوم کارونه کو چې الله رب العزت د قران او حديث پرانا کې موږ لکه ژوند را نصیب کی بس الله رب عزت تعالی چې پردي کې نه مګوره بس دا دغه باندې ان شاء الله خپل عمل به کیږي پیران سړي سره کیږي کنه کیږي بالکل او سړي ته په څه باندې بچ کیږي د یو ځان خبره د سارم البتار کې عالم لیکلي دي 15 وختونو کې دا په موږ تاسو حمله کوي څو وختونو کې یو دا چې کله انسان د الله د ذکر نه غافل شي د زموږ شخص بری بدن کې ګرځي رسول الله ویلي د زموږ په ایمان دی دا کوم ډاکټران چې انکار کوي چې دا هغه دغه د ډاکټرانو خپل خبره ده موږ په دې مکلف نه موږ پر رسول الله مکلف زموږ نبی ویلي دي شیعاګان ته انکار کوي لیکن جار الله معاشري کشاف کې لیکلي چې موږ منو ایران کې ودا شي نه مال دي او دا هغه چا معلومات کیږي چې کله بچا باندې راشي نو یو چې سړی د الله د ذکر نه غافل شي جنت په عمله کوي یو دویم چې کله انسان په قوه شهواني کې ډېر انتهایی اخر درجه لوري شي حلال او حرام فرق ونه کې به دریم چې کله سړی مغموم شي مغموم څلورم چې کله خپشي او پنځم علماء دا خبره ذکر کړي چې کله سړی وېریږي دا خبره د خلکو غلط راشي پیرین کمزوري شي نه ورځي کمزوري سړی به سیدا ورځي شعبي سے فرمایي وزما خو له شراغ چې ما په ورمنډه کړو ماشوم دی باغ له اخو دیوال نه اخو ودانګل قوي سره د نړۍ کمزوري انسان بچا راځي ایت کرسی وغیرہ دا وای امید در انشاء الله به ونه وساتي سو وجره چې مونږ نیک عمل کوو به امیریږو چې مونږ جنت لاړ شو کنه تاکي ایمان دینو کم سړی کی چې ایمان هغه به یریږي بین الخوف و الرجاء کار دی اې دی وجه امام بخاری رحمۃ اللہ چې کوم حدیث اخر کې نقل کړي دغه حدیث مقصد هم دار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الايمان بین الخوف والرجاء یریږي به چې الله رد نه کی تب بل چې امید در چې الله مونږ معاف کی وځي چې باندې فال نیول د اسلام نظر سوې به دې شي نظام انساته بس د قران سنت به لري کوا یو سره د جنازې دعا په ځای باندې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه ویل شي کنه الله اکبر شي وکړه الحمدلله بو وای کو وخت سره والله سورۃ الرسول کې نیواز الحمدلله وای دیم الله اکبر چې وشو الله مسل ودا کوم چې مانځه کړي دریم چې وشو الله مغفر له حینا دا کدا دی نه به دغه دعا وای کدا دی یاد نه دا کوم چې تکي بدی کې رسول الله د حدیث نه معلومي کې ذکر وکوا او څلورم چې کله وشو نو بعد دغه نبی سلام وکړ څلور تکبیرونه ده کومه درجه ده او اخري دا تر نه پورې رسیږي 15 و نه محمد رسول الله چې د هوت په شهیدانو باندې کله جنازه کوله تر نه پورې درو پورې تکبیرونه ویلې دي سجده شکر کې تسبیحات شته کني شپه سجده پکار ده سجده کې کو دې ورچو منات باندې نفس سجده پکار ده صہیب سحر جمع ولاړي قبل جمع ولاړي رسول الله فرمایي اذا قیمت الصلاه چې کله پس موجود ردو بلی انزم نکی رسول الله فتوخ یاد شو جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کله فرض موږ ولاړ یو موږ نه بل نکی کنه نفل یو کو سنت یو قبل خپل رب څنګه راځي دا ځل خبره ده خو څوک راځان سره یاد ساته یو کوشش ودا کوي چې الله څخه راضي کوي یو دویم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مسواک استعمال مسواک دریم دا اوسم چې کوم درس ویل اخلاص باندې څلورم منځ او زکات پنځم د مور او پلار احترام ساته شپږم علم د قران او سنت ووم د الله رضا خلکو پر رضا وړاندې کا اتم د الله نه دعا غواړه نهم علم د خوب دعا چې کله ودا کېږي او دا دعا ان شاء الله زه په دې راځم چې ته مې رب دا کارونه کوم مې دار ان شاء الله برېږي کيو کس دماغي تکلیف لري او قتل وګي دا کس حکم لري بس نو دا اوسه محکمه مسله ده نو دا قتل وکړي چې رښتیا مریض دی نه دی نو خاصه رنگ جوړول دي بس چې څومره ملګری اشیران رب العالمین په ټول باندې رحم وکړي او الله رب خیر بخښلي سره اخلاص کړي کچیر د دکاندار څخه کلام بری ممیز راواخلې وي خو دکاندار مخامخ نه وي
نو کدي شي چې رستا په خوراک باندې هغه خوشالي به بچي شي قران کریم کې رب العالمین فرمایي تر هغه صدیق او دوست مال خورلې شي چې هغه خبر مشي چې د زماره مالو خور په خوشالي کې سمانات بنې دي چې هغه په غب کې چې دا سودا په سودا دا سودا په سودا د موټي جب کې شي دا ګوره به حرام دي ځان صدر دا غره زاله که امام تعالی پیدا شي هغه به مستو کبه ګیره بونډه کې کني بونډه کې به سامو سکیږي هغه پویو به الله پوی سامو بالکل کې ته به جو مجمع کچر د وسړې د الله رضا لپاره عمل کینې د الله رضا مگر شیطان ورته بغړي کې وسوسه شي دانه ده ابن کثیر په دریم جلد کې یو روایت را نقل کړی دی روایت دی مې ابي لیلا یو سړی په منځ باندې ولاړ دی په دې وخت کې دوسرا کې د ځړ کې خوشاله شي طبعا سړی خوشالي کې دا الله فضل له بسړي دا وسوسه مسوسه چې عظمت تعالی شیطان دروازه بس الله ستانه راځي دا څه عمل ساتل ان شاء الله کې او به لاړ شي کول کې بس وایبا عمر رضی الله عنه چې حجر اسود له قسم په الله ته کانه نه چاله خیر ورکول نه شر وجدار چې محمد صلی الله علیه وسلم کول کړي زره کولون د خیر ورکول ولا ذات او د شر د فکول نازلول ولا ذات هغه یواز سوګري رب العالمین نه قبر کول ولشتو نه کانه کول ولشتو نظام پر مګل شګه دا چې دوغلو ګور عقیده کې به د شرک مسله نه غړيږي به بر عمل ټول برباد شي حبیب الله خو به کوم صحابي کجوري را کوشش ترکه تیر سیرت درس کینو ان شاء الله سبب ما غي اجمالی عاده کیږي عمر ابن امیہ الزمری دا رسول الله پهلوان ملګری او رسول الله ملګری سره ناسو خبر نه وینا یو خو به بعد سروي پر ځکه چې ژوند د څو ډیر اخلاصي سینې غرب یوسف زو او څنګه بهادر شړیو ګر چا پیری دشمنانو قطاعت ته پراته و د سیمه ژوند کې ژوند کولو راځه او به ورته ویل چې هغه راکته کوي لیکن یو بل سره مو سره قتل کړ ابو سفیان سینې غرب یوسف بس روان شو وګدا واقعو تیر سره درس کې ویل شوی و چې کله خو به اخلاص کې منډه دوه منډه دشمنانو وخت چې وګورځو اسمه کې تیر کې بلیغ الارض دې ویل چې اسمه کې تیر شوی عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ کله ان شاء الله د درې مبارک ټول تفصیلی سیرت دیږي ګورو دا د وخت کې جماعت او بو بمبا چې خلاص وي او ور څخه روان وي دا خو اسراف دی خو اسراف دا خو بمبا څه کوي حدیث کې رسول الله فرمایي چې سړی درې په خوا کې ناشي او د خپل اندام دې درې کرته نجات کوم ځل رسول الله فرمایي ظالم شوی اسراف دی د سینې سره د اوپر روان دي شو ګرځي اندام نظام بمبا خو له بمبا ده زه چې کله په منځ باندې ولاړم شو تر دې دا خو مخکې موږ دې ابلیس وسوسه عبد الله بن عباس شوی ویل زما پر منځ کې وسوسه ودا خو دې يهود مونږ چې وسوسه کې نه ذکر خوشالي ده پاره ویلي خپکه ګم رسول الله فرمایي مسلم کې حدیث ځکه صریح الایمان دا کار ایمان دی شیخ عبد القادر جیلانی چې په څنګه کوي د صورت حال له خلق آباد ځای لري کندر نه راځي لا اله الا الله ويا اعوذ بالله ويا لا حول ولا قوه الا بالله ويا د سوره حدید د ایتونه لا اله الا الله بار بار وې دې ګډه زور دی تکبر څه معنی تکبر دا معنی غمت الناس غمس الناس بتر الحق د قران او سنت مسله رات کول او خلص په غنن چې مړ دا وسلام کې د کوم سره راغی شماله دا خبرې کوي نه مسلمان سره به کرام او احترام ساتي بيزه خبرونه سره بس قصو کا او ته ځان ساتي دینی مجالس کې نه رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن